أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پدې دوه رکوع کې الله رب العالمین د حضرت نوح علیه السلام واقع تفصیلا ذکر کړي. په نور ځایونو کې الله رب العالمین د دې تذکره کړل. سورې نوح هم الله رب العالمین د نوح علیه السلام متعلق را لګلې ده. دا دعوتی اسلوب، دعوتی فکر او دعوتی مهنت هغه کې الله رب العالمین دغه تذکره کړې ده. دلته دغه حاصل دا چې نوح علیه السلام قوم ته دعوت ورکړې ده. قوم دغه د دعوت په مقابله کې نوح علیه السلام ته یو څو پیغورونه ورکړ دي. عار ورته ورکړې ده، پیغور ورته ورکړې ده، او بیا د نوح علیه السلام نه مطالبه وغیرہ هم کړې ده چې یاره ته دا غریبانان خلک د خپل مجلس نه وشړه نو مونږ بستا خواله راشو. او دا مطالبه یې تم کړ ده چې مونږ له خزانې راکه، مونږ ته د سباني خبر راکه چې څه کالي به څه کېږي او څه به نه کېږي، او ته دا خوراک او څښاک ولې کې انساني او بشري ضروریات ولې لري، او دغه شان نورې مطالبې د هغې تذکره به الله رب العالمین دلته کوي. او چې نوح علیه السلام د دعوت او د اصلاح هره طریقه اختیار کړه او قوم منلو ته تیار نشو، نو الله رب العالمین نوح علیه السلام ته ووایي چې ته یو کشتۍ تیاره کړه او دا کشتۍ زموږ د هدایاتو او زموږ په نگرانۍ کې دا تیاره کړه. نوح علیه السلام چې کله کشتۍ تیاروله نو هغه ظاهره خبره ده دریاب په هغه ځای کې موجود نه و چې کوم ځای کې نوح علیه السلام کشتۍ تیاروله. نو دا قوم به تېرېده را تېرېده، نوح علیه السلام پورې به مسخره کوله، ټوکه به یې کوله. نو الله رب العالمین په هغوی باندې چې کله عذاب راوسته نو نوح علیه السلام په کشتۍ کې سور شو، او د هغه سره چې کومو خلکو ایمان راوړی و نو هغه هم د ځان سره په کشتۍ کې سواره کړو. الله رب العالمین نجات نوح علیه السلام او د هغه ملګرو له ورکړو، او د هغه قوم سره د زوی نه د نوح علیه السلام چې کوم ځای و کنعان، او سره د نوح علیه السلام د بیبي نه هغې ټول هلاک کړه او برباد یې کړه. او یو تاریخ الله رب العالمین زما او ستا مخې ته کېښوده د عبرت په شکل کې. هغې کې عبرت دا دی چې دلته الله رب العالمین چې دا واقعات ذکر کوي نو دا صرف د واقعاتو په منهج باندې او د واقعاتو په حیثیت باندې الله رب العالمین دلته نه ذکر کوي، بلکې دلته الله رب العالمین د عبرت هغه پهلوګان ذکر کوي چې هغې کې زما او ستا دپاره عبرت وي، د عمل دپاره په هغې کې لارې کولاویږي، نو هغه پهلوګان الله رب العالمین دلته ذکر کوي. نو یوه خبره چې نوح علیه السلام او د هر پیغمبر په دعوت کې نمایه ده، نو هغه خبره دا ده چې هر پیغمبر الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکړ دی. گویا که هر پیغمبر هغه مبلغ او خالصتا دعوت چې دی نو هغه الله رب العالمین طرف ته ورکړی دی، بل څه طرف ته نه دی ورکړی دی، یو پارټۍ طرف ته ورکړی دی، نه د یو قوم او نه د علاقې طرف ته ورکړ دی. که انسانیت یې رابللی دی نو صرف او صرف دې خبرې ته چې الله تعبدو الا الله، چې تاسو بندګي مه کوئ مګر صرف او صرف د الله رب العالمین کوئ. دویم دا ده چې په دغه دعوت باندې هر پیغمبر چې دی قوم یرولی هم دی، د دې د نه منلو چې کوم انجام دی او د هغې عواقب او نتایج دي د هغې نه قوم یرولی هم دی. قوم ورته په جواب کې څه ویلي دي؟ نو کم جوابات چې په هغه زمانه کې به پیغمبرانو ته ورکېده نو هغه جوابات په دغه زمانه کې موجود دي. نو اولنی جواب ورته قوم دا ورکړی دی. د جواب مطلب دا دی چې د نوح علیه السلام د خبرې اهمیت به هغوی څنګه کمو. نو اولنۍ خبره ورته دا کړ ده چې نوح علیه السلام موږ خو تا نه وینو مګر زموږ په شان یو انسان دی، مور و پلار دې معلوم دی، زموږ په شان خوراک او څښاک کې د یخنۍ او د ګرمۍ احساس درته کېږي، د لوږې او د تندې احساس درته کېږي. نو څرنګه داسې کېدی شي چې یو انسان راپاسي او هغه وایي چې زه د نورو انسانانو اصلاح به کوم. نو دا اولنۍ اعتراض چې دی نو د نوح علیه السلام قوم کړی دی او په هر زمانه کې دا اعتراض شوی دی.
دویمه خبره چې کوم نوح علیه السلام ته دغه قوم کړې ده نو ورته ویلي دي چې ستا دا کم متبعین دي او ایمان راوړونکي دي په تا باندې نو دې کې دوه خبرې دي یو دا ده چې دا په موږ کې کمزورې طبقه ده او د پیغمبر اولنی ملګری چې ده نو هغه همیشه کمزوري وي الله رب العالمین دغه توفیق دغه خلکو له ورکوي په دې کې د هغوی هم ازمایش وي او د مالدار خلکو هم ازمایش وي او دویم دا چې دیو دا پیروي کړې ده نو دا ډیر زیات په پوهه او سمټ سره او د زړه په ارادو سره نه ده کړې بلکې سرسری نظر باندې پتا باندې ایمان راوړی دی نو لهدا موږ څنګه ستا مرسته وکړو ملګرتیا وکړو او دا شان څلورمه خبره دا چې دې خلکو لپاره موږ په خپل ځان باندې څه غوروالې نه لرو چې موږ داسې څه څیز ووینو چې یاره دیو په موږ باندې غوره دي او موږ ناغوره یو دیو پسندیده دي او موږ ناپسند یو نو بیا به موږ څه سوچ کړی وي بلکې موږ ګمان کوو په تاسو ټولو باندې نوح علیه السلام ته یې وویل د هغه ملګرو ته یې وویل چې موږ ګمان کوو په تاسو ټولو باندې چې تاسو دروغجن یو دا یو خبره ننني سبق کې به راشي سباني سبق کې به بیا نوح علیه السلام دیو له جواب ورکوي نو دا نننی سبق چې زموږ په ذهن کې موجود وي نو سباني آیتونو باندې انشاءالله بیا موږ پوه شو ولقد ارسلنا او په تحقیق سره لېږلی او موږ نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته هغه ورته ووی انی لکم نذیر مبین چې یقینا زه تاسو ته یره درکوونکی مخکاره زه تاسو را بیدارول غواړم الله تعبدو الا الله دویمه خبره ورته دا وکړه چې تاسو بندگی مه کوئ مگر صرف او صرف د الله رب العالمین درېمه انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د هغه ورځې نه چې هغه دردونکې ورځ ده او هغه عذاب چې هغه دردونکې عذاب دی نو فقال الملأ نو وی ورته هغه مشرانو مالدار خلکو با اثر خلکو الذين هغه خلکو کفرو چې کفر یې کړو ملأ مخکې د دې معنی موږ شوي و چې ملأ هغه کس ته ویل کېږي په عربی لغت کې چې هغه ډک وي د ډکوالي دوه مطلبونه مفسرینو ذکر کړ دي یو مطلب دا چې په د باندې مجلس ډک ښکاري دویم دا چې د دنیاوي لحاظ سره د پوره وي مالدار وي یا تعلیم یافته وي یا اثر رسوخ موجود وي نو دغه ته ملأ ویل کېږي نو عام طور باندې خو معنی دا کېږي چې فقال الملأ وی هغه مشرانو الذين هغه خلکو کفروا من قومه چې کفر کړو د نوح علیه السلام د قوم نه نو یو خبره دا وکړه چې ما نراکه چې موږ نه وینو تعالی لاره الا بشرا مثلنا مگر په خپل پشان یو انسان موږ ته ګورو چې ته زم پشان یو انسان دویمه خبره وما نراکه موږ نه وینو تعالی لاره اتبعک چې پیروي کړي وستا الا الذين مگر هغه خلقو هم ارادلنا چې هغه په موږ کې کمزوري خلق دي بعد یې رأی او دا پیروي کړ د په ظاهري او په سرسری نظر باندې دی هم څه سوچ سمجھ سره دا فیصله نه ده کړې بلکې جذباتي فیصله یې کړ وما نرى لكم او موږ نه وینو تاسو دواړو لره یعنی تعالی را او ستا ملګرو را علینا په خپل ځان باندې من فضل صغورواله تاسو څه حاصل نه دی بل نظنکم کاذبین بلکې موږ یقین کو ګمان کو په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو چې تاسو دروغ وایي نو دا د نوح علیه السلام دعوت ورکو قوم ورته جواب ورکو نو داغه تذکره رااله سبانی آیتونو کې چې نوح علیه السلام به دیو تک جواب ورکي داغه تذکره برازي ولقد ارسلنا او په تحقیق سره لګلو مونږه نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین یقینا زستاسو د پاره ير درکون کې مخکاره الله تعبدو الا الله تاسو بندگی مکوئ مگر صرف او صرف د الله تعالی کوئ انی اخاف علیکم یقینا زیریکم پتا سبحان عذاب یوم علیم د عذاب د دردون کې نه او د عذاب د هغه ورځ نه چې هغه دردون کې ورځ ده فقال الملأ نو یا بشران خلق الذين هاغ خلق كفروا چې کفر کړو من قوم د نوح علیه السلام د قوم نه ما نراکا چې موږ نوینو تعالی را الا بشرا مثلنا مگر خپل پشان یو انسان ګورو موږ ته وما نراکا موږ نوینو تعالی را اتبعک چې پیروي کړي وستا الا الذين مگر هاغ خلق هم ارادلنا چې هغه په کې کمزوري خلق دي بعد ير رأي او دا پیروي تاسو کړ د په سرسری نظر باندې په سوچ سمر سره دا فیصله ویم نه راکړي بلکې جذباتي فیصله ده وما نرى لكم امغه نوینو تاسو ټول لرا علینا په خپل ځان باندې من فضل صغرواله بل نظنکم بلکې موږ ګمان کو پتا سبحان کا دیبین د دروغجن
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.